سلامونه. کابل کې د شپې 10 بجې دي. تاسو د عامو خبرونه ګورئ. د نن شپې ساعتکې مو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ترمنځ ګډ پوځي تمرینات. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي هیواد د روسیې د دروازې تر شا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. روسیه ناگزیر است روی تدابیر امنیتی و دفاع از مرزهای دریای آمو یعنی تمرکز نظامی داشته باشد. د افغانستان پر فضا د بی پیلوټ الوتکو د ګزمو دوام. د پروان اوسیدونکي وایي نن له غرمې مخکې 10 بجې دغه بی پیلوټ الوتکه ولیده. طالبان وایي په دې اړه پلټنې کوي. یک طیاره به سرنشین دیدم که از طرف شمال طرف جنوب حرکت بود طرف کابل. امروز یک طیاره به سرنشین دیدم از طرف پنجشیر در طرف کابل در حرکت بود. من نظرم عجیب دیدمش که این به سرنشین. هیواد کې د سیلابونو له امله د تلفاتو زیاتوالی. طالبان وایي 80 تنه مړه او 50 نور ټپیان شوي دي. او یا کسه هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی ده او تخمینا 50 کسه هیوادوال د بارانونو او سیلابونو له امله زخمیان شوي دي. ورسره په څنګ کې 2620 کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. پر ایران د ځوابي برید لپاره د اسرائیلو چمتووالی. بریټانیا ویلي هیله لري چې د اسرائیلو پریکړه به هوښیارانه وي. ایران ویلي د اسرائیلو د برید په صورت کې به تل اویو ته سخت ځواب ورکړي. معلومه ده چې اسرائیل به د اقدام کولو پریکړه کوي. موږ هیله لرو چې دوی به دا کار په داسې بڼه ترسره کړي چې د امکان تر کچې به د تاوتریخوالي کمېدو کې څه ناڅه مرسته وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه حسیبه ټکبال یم. د افغانستان پولې ته نږدې د روسیې او تاجکستان ترمنځ 4 ورځني ګډ پوځي تمرینات د پنجشنبې په ورځ پای ته رسیږي. د روسیې دفاع وزارت په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې له دغه تمریناتو موخه د ترهګرو ډلو د ځپلو او په غرنیو سیمو کې د عملیاتو په برخه کې د پوځي وړتیاوو لوړول دي. دغه ګډ تمرینات په د مسکو کې د داعش له برید او د تاجکستان د تحریک طالبان په نوم د تاجکستان د انصار الله ډلې د نوم له بدلولو وروسته پیل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ضیا سراج د دغه تمرین په غبرګون کې ویلي مسکو په دې پوه شوې چې افغانستان د روسیې د دروازې تر شا د ترهګرو په مرکز بدل شوی او اوسني ګډ تمرینات د همدې اندېښنو ریښه ده. د افغانستان پولې ته نږدې او د تاجکستان په خاوره کې د روسیې 201 پوځي اډه. د باخبرو سرچینو په وینا دا د روسیې له خاورې بهر یو له سترو پوځي اډو ده چې ځمکنۍ او هوایي جنګي وړتیاوې لري. دا اډه په 2010 کال کې جوړه شوه او د طالبانو له راتګ سره سم روسیې څو ځله مخکې له تاجکستان سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. تازه یې 2 ورځې وړاندې نوي پوځي تمرینات پیل کړي چې ټاکل شوي د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د روسیې د دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په غرنیو سیمو کې د عملیاتي ظرفیتونو لوړول او د ترهګرو ډلو ځپل د دغه تمریناتو مهمه موخه ده. د دې ګډو تمریناتو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ضیا سراج موږ ته وویل مسکو پوه شوی چې افغانستان د روسیې دروازې ته نږدې د ترهګرۍ په مرکز بدل شوی. هغه موضوع چې ښاغلی سراج د دې ډول تمریناتو لامل ګڼي. در منطقه بحران امنیتی وجود دارد. کشورها به طور مشترک روی تدابیر امنیتی پلان جمعی ندارند. چون کشورهای آسیای میانه کشورهای آسیب پذیر هستند و روسیه ناگزیر است روی تدابیر امنیتی و دفاع از مرزهای دریای آمو یعنی تمرکز نظامی داشته باشد. تر دې مخکې د ګډ امنیتي تړون سازمان چې روسیه او تاجکستان یې غړي دي
هم له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه. روسیه و تاجیکستان دو کشور منطقه‌ای دارای مرز و منافع و تهدیدات مشترک هستند. باور ما است که این مانورهای نظامی قبل از اینکه تهدید نظامی برای قدرت‌های دیگری باشه، یک آزمایشی خودساختگی نیروهای درونی در درون قدرت‌های نظامی هر دو کشور هست. ملګرو ملتونو په وار وار ویلي افغانستان د القاعدې، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شوی دی. په همدې حال کې طالبانو په رسمي ډول د دغه تمریناتو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو دوی په پرله پسې ډول ویلي چې له افغانستانه نړۍ ته کوم ګواښ نشته. د پروان ولایت یو شمېر اوسیدونکو آمو ته وویل چې دوی په دغه ولایت کې یوه بې پیلوټه الوتکه د ګزمې په حال کې لیدلې ده. دغه اوسیدونکو زیاته کړې چې یاده بې پیلوټه الوتکه یې نن سهار شاوخوا 10 بجې لیدلې ده. د دوی په وینا دغه الوتکه له پنجشیره کابل ته روانه وه. طالب بیان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې دوی به د دغې بې پیلوټه الوتکې په اړه پلټنې وکړي، خو ښاغلي مجاهد دا ونه ویل چې دغو ګزمو ته د طالبانو غبرګون او د دوی عملي اقدام به څه وي. د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان په فضا او هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمو دوام. د پروان اوسیدونکي وایي د چهارشنبې په ورځ سهار 10 بجې د پروان ولایت پر فضا بې پیلوټه الوتکې ګزمه کوله. د پروان اوسیدونکي وایي دغه الوتکه له پنجشیر کابل ته روانه وه. امروز یک طیاره به‌سرنشین دیدم از طرف پنجشیر در طرف کابل در حرکت بود. من نظرم سنجید دیدمش که این به‌سرنشین یک طیاره به‌سرنشین دیدم که از طرف شمال طرف جنوب در حرکت بود، طرف کابل. معلومه نه ده چې دا بې پیلوټه الوتکه د کوم هیواد وه. په تیره یوه میاشت کې د هیواد د سویل او سویل ختیځو ولایتونو په ګډون د نورو ولایتونو ګڼو اوسیدونکو ادعا وکړه چې په خپلو ولایتونو کې بې پیلوټه الوتکې لیدلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آمو ته وویل چې پروان کې د بې پیلوټه الوتکو د ګرځېدو لامل به وڅېړي. له ښاغلي مجاهد مو وپوښتل چې د دوی تر ادارې لاندې په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې په اړه د دوی غبرګون او عملي اقدام به څه وي، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې د عامو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تیرو څه کم 3 کلونو کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د طالبانو تر ادارې لاندې افغانستان د ترهګرو په ځانګړې توګه د القاعدې او د داعش خراسان څانګې پورې تړلو ډلو لپاره په امن ځای بدل شوی دی. هغه څه چې په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې لامل هم ګڼل کیږي. داسې ښکاري چې په شمال کې د داعش د خورېدو، د داعش د لا تقویه کېدو په باب اندېښنې زیاتې شوي دي او شاید دغه پروازونه په پروان کې او یا نورو شمالي ولایتو کې په دې مقصد وي چې د داعش پټنځایونه پیدا کړي، د داعش حرکات وڅاري او پر منطقه باندې یو ډول استخباراتي نظارت وساتي. طالبانو تر دې وړاندې امریکا د افغانستان له فضایي حریم په سرغړونې تورنه کړې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د بې پیلوټه الوتکو ګزمې د دغه هیواد له لوري دي. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د وروستیو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله د مړو شمېر 80 تنو ته لوړ شوی دی. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت بیان جانان سایق له آمو سره په خبرو کې وویل چې په ټول هیواد کې د وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو له امله 80 تنه مړه شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. سایق ویلي په دغو پیښو کې 2628 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ شوي او 2000 څاروي له منځه تللي دي. او یا کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی ده او تخمینا 50 کسه هیوادوال د بارانونو او سیلابونو له امله زخمیان شوي دي. ورسره په څنګ کې 2627 کورونه په کلي او جزئي توګه تخریب شوي دي. 3 دانې مساجد هم شهیدان شوي دي. ورسره په څنګ کې 4 دانې مکاتب هم خراب شوي دي. 2019 مواشي هم تلف شوي دي. تقریبا په ټول افغانستان کې 15,811 تجربه ځمکې هم زراعتي تخریب شوي دي.
غزنی کې سیمه‌ایز خبریال حبیب الرحمن تاثیر چې شاوخوا 12 ورځې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی و نن چهارشنبه د غزنی مرکزی زندان ته ولېږدول شو. د ښاغلي تاثیر یو خپلوان آمو ته وویل چې هغه د روژې په 23مه په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوی دی. دا په روان لمریز کال کې 5م خبریال دی چې د طالبانو لخوا نیول کیږي. ښاغلی تاثیر 2م خبریال دی چې دا مهال د طالبانو په زندان کې دی. په ورته مهال د هیواد یو شمېر خبریالان او اوسیدونکي د طالبانو له زندانه د خبریالانو د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي. د غزني یو له مشهورو خبریالانو حبیب الرحمن تاثیر نوموړی په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریالو دا مهال د غزني له سیمه ییزو خبریالانو دی. د ښاغلي تاثیر خپلوان وایي نوموړی له 12 ورځو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. د ښاغلي تاثیر د خپلوانو په وینا نوموړی د روژې په 22مه د غزني سیمه ییز روغتون کې د راپور له چمتو کولو وروسته غزني ښار ته په لاره د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د ښاغلي تاثیر خپلوانو تایید کړه چې طالبانو هغه نن د غزني مرکزي زندان ته ولېږداوه. هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د تاثیر صاحب په ګډون نور خبریالان هم آزاد شي، رسنیو ته د کار او فعالیت یو مثبت او رڼا او آزاده فضا ایجاد شي. په روان لمریز کال کې دا 5م خبریال دی چې نیول کیږي. تر دې مخکې طالبانو په کندوز کې 4 خبریالان نیولي وو چې یوې لا هم د دوی په زندان کې دی. یو شمېر خبریالان د طالبانو له زندانه د خبریالانو د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي. موږ له حکومت نه غوښتنه کوو چې نوموړی بیرته آزاد تر څو له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي او حکومت نه غواړو چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو په برخه کې دي هغه ګامونه نه اوچتوي چې هغه د رسنیو او د بیان ازادي په وړاندې ستونزې راولاړوي. د دې ټولو سره سره طالبانو تر اوسه د ښاغلي تاثیر نیول کېدل رد یا تایید کړي نه دي. د ښاغلي تاثیر د یو خپلوان د څرګندونو پر بنسټ طالبانو حبیب الرحمن تاثیر د هغه څه له امله چې مقدساتو ته یې سپکاوی ګڼي نیولی دی. امو په خپلواکه توګه دا خبر نشي تاییدولی. یو شمېر خبریالانو تر دې مخکې ویلي وو چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې یو شمېر خبریالان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. اسلامي حزب د بریا ټلویزیون د خپرونو ځنډول د طالبانو لخوا له کینې ډک اقدام ګڼي. دغه ګوند ته نږدې کسان وایي د بریا ټلویزیون خپرونې له دیني او اسلامي اصولو سره سمې وي خو طالبانو له اسلامي حزب سره د اختلافاتو له امله بندې کړې. خو د اسلامي جمعیت ګوند دغه راپور تر خپرېدو پورې د نور ټلویزیون د تړل کېدو په اړه کوم خبرګون ونه ښود. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان د طالبانو غواړي چې د بیان ازادۍ د کار پر وړاندې دې خنډ نشي. د دغو خبریالانو په وینا د رسنیو په تړل کېدو سره به د بیان ازادي له منځه ولاړه شي او خبریالان به وزګار شي. دوه رسنۍ چې په تیرو کې د سې شنبې په ورځ د طالبانو د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون د نور او بریا ټلویزیونونو خپرونې وځنډولې د هغه څه له امله چې طالبان یې د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خپرونې ګڼي. طالبانو دغه دوه رسنۍ قومي، ژبني او سمتي تعصباتو ته په لمن وهلو تورنې کړي دي. طالبانو د دغو دوو رسنیو دوسیه محکمې ته استولې ده. ټاکل شوي د نور او بریا ټلویزیونونو خپرونې د طالبانو تر ادارې لاندې د محکمې د پریکړې تر اعلان پورې ځنډول شوي وي. نور ټلویزیون په 1486 هجري لمریز کال کې په کابل کې تاسیس شو. د دغه ټلویزیون مالی ملاتړ د صلاح الدین رباني په مشرۍ د اسلامي جمعیت ګوند کاوه. د دې رسنۍ زیاتره خپرونې په اسلامي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو متمرکزې وي. خو طالبانو د دغې رسنۍ خپرونې د موسیقۍ د خپرولو او د ښځینه کارکوونکو لخوا د ماسک نه اغوستلو له امله وځنډولې. خو د اسلامي جمعیت ګوند د دغه راپور تر خپرېدو پورې د نور ټلویزیون د تړل کېدو په اړه غبرګون ونه ښود. بریا ټلویزیون په 1499 هجري لمریز کال کې تاسیس شو. دا رسنۍ د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار پورې اړوند ده. بریا تر ډیره د حکمتیار او اسلامي حزب دریځونه منعکس کول.
خو د بریا ټلویزیون مسؤلین وایي له امریکا سره د طالبانو د اړیکو په اړه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار وروستۍ څرګندونې د طالبانو لخوا د دغې رسنۍ د خپرونو د ځنډېدو اصلي لامل دی. ګلبدین حکمتیار ته نږدې څیرو د طالبانو دغه چلن له کینې ډک بللی او ویلي دي چې د دې رسنۍ خپرونې اسلامي او ملي ګټو سره سمې وي او په دې رسنۍ کې هیڅ ډول غیر اسلامي خپرونه نه خپرېدله. در کشور اسلامی هر کسی حق داره در راه انتشار دین خود خدمت کنه، جد و جهد کنه. هیچ نظام حق نداره که به دهان مردم پوزبند بسته کنه و اینا را مثل حیوانات زیر دست خود قرار بده و بگویه که تو قال الله و قال رسول الله گفته نمیتانی و تو منکر دیدی تغییر داده نمیتانی و تو اگر نقد داشتی بر نظام و یا غیر نظام گفته نمیتوانی. یو شمیر خبریالان د طالبانو لخوا د رسنیو تړل د بیان ازادۍ شاته کول ګڼي. متاسفانه میزان بحران اقتصادی برای کارمندای رسانه‌ای و جامعه رسانه‌ای افغانستان فراهم می‌سازد که جامعه رسانه‌ای به ویژه کارمندای رسانه‌ای در این خصوص به طرف یک بحران اقتصادی در حرکت هستند. طالبانو د اسلامي حزب او اسلامي جمعیت ګوند اړوند دغه دوه رسنۍ په داسې حال کې تړلې دي چې د دوی د عدلیې وزیر څه موده وړاندې په افغانستان کې د ګوندونو فعالیتونه غیر قانوني اعلان کړل. له بلې خوا د بېپولي خبریالانو سازمان په 2023 کال کې ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د 2490 ښځینهو په ګډون 6400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شول. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی هم تیر کال اعلان وکړ چې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې 52 سلنه انځوریزې رسنۍ له فعالیت لوېدلې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تېره ورځ له پاکستانه څه باندې 270 کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي. یاد وزارت ویلي په دغو شړل شویو کډوالو کې چې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلي دي 53 کورنۍ شاملې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د جبري ایستلو د دویم پړاو پیلېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي افغانستان ته په راتګ سره به یې ژوند له ګواښ سره مخامخ شي. له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د دویم پړاو پیل. له ټاکل شوې مودې سره سم د پاکستان حکومت د کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل کړی دی. د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې تر سې شنبې ورځې د 350 کورنیو په ګډون 270 کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. اوس په پاکستان کې یو شمېر کډوال له دوی سره د اسلام آباد دغه چلند ظالمانه بولي. دغه کډوال ټینګار کوي چې که دا بهیر دوام وکړي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. ما نگران اخراج مهاجرین از پاکستان هستیم. ما از روی مجبوریت و تهدیدات امنیتی از افغانستان به پاکستان آمدیم، اما اینجا هم برای ما پناه نمی‌دهد. در چنین وضعیت باید نهادهای حامی پناهجویان، حامی خبرنگاران و همچنان حامی حقوق بشر باید یک دسته فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کنند تا هجوم اخراج مهاجرین از پاکستان گرفته شوند. ما نگران آینده هستیم. اگر این روند ادامه پیدا کند پس از بازگشت به افغانستان جان هزاران تن با تهدید جدی روبرو می شود. با آنکه جان ما با خطر و تهدید روبرو می شود دختران ما نیز از درس و تحصیل عقب می مانند. یو شمېر نور کډوال هم وایي نړۍ باید پر پاکستان فشار راوړي چې له دغه هیواده د کډوالو د ایستلو پرېکړه لغوه کړي. ما از دفتر سازمان ملل که در پاکستان نیز فعالیت دارن خواهانیم تا بتوانند به این مشکلات بررسی کنند، به خاطر که اکثر پلان‌هایی که کشور پاکستان نیز به اجرا در میاره پلان‌هایی است که غیر قانونی میباشه و از لحاظ حقوقی و از لحاظ حقوق بشر نیز طرح‌های نادرست برای مهاجرین افغان نیز هست. له پاکستانه د کډوالو د ایستلو په دویم پړاو کې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو ترڅنګ شاوخوا 1 میلیون هغه کډوال هم شامل دي چې د تابعیت کارتونه لري
دا کارتونه چې د ACC په نوم پیژندل کیږي د پاکستان لخوا صادر شوي او له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې کډوالو ته په قانوني توګه د اوسېدو اجازه ورکړې ده. پاکستان له دغه هیواد د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې څه د پاسه 600,000 افغان کډوال ایستلي وو چې له امله یې د ملګرو ملتونو د بنسټونو په وینا په هیواد کې بېوزلي او د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی دی. پاکستان له دغه هیواد د کډوالو د ایستلو لامل د ترهګریزو پیښو زیاتوالی بللی او زیاته کړې ده چې په دغه هیواد کې یو شمیر افغان کډوال د تحریک طالبان پاکستان په شمول له ترهګرو ډلو سره همکاري لري. هغه ادعا چې کډوالو تل رد کړې ده. د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونوۍ په 1402 هجري لمریز کال کې ایران ته د افغانستان د صادراتو ارزښت 42 میلیونه ډالرو ته رسید. د دې خونې په خبره له افغانستان ایران ته صادر شوي توکي ته ډېره بوټي، وچه میوه او مرمرو. یوې ایراني رسنۍ د افغانستان او ایران د سوداګرۍ خونې د مرستیال له قوله ویلي چې په 1402 هجري لمریز کال کې افغانستان ته د ایران د صادراتو ارزښت له 1 میلیارډ 896 میلیونو ډالرو زیات و او له افغانستان ایران ته د صادراتو ارزښت څه باندې 42 میلیونه او 630 ډالر و. په شمال زون کې د خوړو نړیوال سازمان مسؤلینو په بلخ کې له ضعیف طالبانو سره په خبرو کې وویل چې په راتلونکي کال کې به د دوی تر ملاتړ لاندې 350 ولسوالیو کې 2 میلیونه تنو سره مرسته وکړي چې 2 میلیونه تنه به یې له شمالي برخې وي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د قانون د کیندنې لپاره په کوچنۍ کچه یو 50 ساحې اعلان کړي. دغه وزارت د دې خبر په خپرولو سره ویلي چې د مرمرو ډبرو، کریسټالین، کالسایټ او مالګې کانونو په ګډون د کابل، فراه او تخار په ولایتونو کې د قانونو یو 50 کوچنۍ ساحې د طالبۍ ته وړاندې شوي دي. او د هیواد په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو بیې یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ، یو یورو 6.15 افغانۍ، زر ایرانی ریال 1.13 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 850 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.40 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 202 افغانۍ. د بریټانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې د غچ اخیستنې په اړه پریکړه کوي. ډیوید کامرون ټینګار کوي هیلهمند دی چې د اسرائیلو اقدام به هوښیارانه وي او د تاوتریخوالي زیاتوالی به راکم کړي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر خبرداری ورکړی چې که اسرائیل د ایران پر ګټو برید وکړي سخت ځواب به وویني. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د پراخې جګړې د مخنیوي په هڅه کې ده، پر اسرائیلو د ایران له برید وروسته د بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران اورشلیم ته تللي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون له اسرائیلي چارواکو سره تر لیدنې وروسته ویلي اسرائیل د ایران پر ضد د ځوابي اقداماتو په اړه پریکړه کوي. ښاغلي کامرون ټینګار کړی هیلهمند دی چې د اسرائیلو اقدام به هوښیارانه او سخت وي او په ورته مهال به په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو مخه ونیسي. معلومه ده چې اسرائیل به د اقدام کولو پریکړه کوي. موږ هیله لرو چې دوی به دا کار په داسې بڼه ترسره کړي چې د امکان تر کچې به د تاوتریخوالي کمېدو کې څه ناڅه مرسته وکړي، لکه څنګه چې ما پرون وویل هوښیارانه او سخت وي. تمه کېږي چې امریکا، بریتانیا او اروپایي ټولنه به پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې ویلي د ایران پر وړاندې به سخت اقدامات وکړي. بریتانیا هم ټینګار کړی چې پر ایران باید همغږي بندیزونه ولګول شي. له بل پلوه ایران 4 ورځې وړاندې پر اسرائیلو خپل برید بریالی ګڼي او لمانځي یې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دلته د ایرانی ځواکونو په کلنی پوځي پریډ کې یو ځل بیا اسرائیلو ته خبرداری ورکړ. اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند برخوردی بسیار شدید و سهمگین با آنها خواهد شد. ایران 13 شنبه پر اسرائیلو له 300 ډیر توغندیز او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې ډیره یې په شاو تنبول شول او مرګ ژوبله نه درلوده.
ایران ټینګار کړی چې دا برید په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د برید په غبرګون کې چې تهران د اسرائیلو کار ګڼي اسرائیلو ته د سزا ورکولو لپاره کړی دی خو اسرائیلو نه منلي او نه یې رد کړې ده. په همدې حال کې اسرائیلو ټینګار کړی چې تهران به د دې برید قیمت ادا کړي. په ورته مهال د روسیې په ګډون یو شمېر هیوادونو له اسرائیلو او ایران غوښتي چې له زغمه کار واخلي او د کړکېچ د لا زیاتېدو مخه ونیسي. ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ د فوټسال رمضان جام سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دغه سیالۍ په ایران کې د 24 لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. د خبرپاڼې پر بنسټ د تهران امید فوټسال لوبډلې د دې جام اتلولي وګټله. د دغو سیالیو د تنظیم مسؤل امین غلامی وویل چې دا سیالۍ په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ترمنځ د فوټسال د ودې او پراختیا او د ایران په کرمان ښار کې د نیمې میاشتې وړاندې د داعش د وسلوالو د برید د قربانیانو د یاد لپاره په لاره اچول شوې وې. د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې د 13 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د سیالۍ د یو میاشت لپاره د رمضان جام تر عنوان لاندې ترسره شوې. د دې جام وروستۍ لوبه د عقاب 90 او نوین ذوالفقار پایجلګه لوبډلې ترمنځ ترسره شوې چې په پای کې د عقاب 90 لوبډلې خپل سیال ته د 3-2 په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال وده او پراختیا ده. په تخار ولایت کې د 15 چاپاندازانو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د اختر د 3 ورځو په مناسبت د یاد ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې ترسره شوې. د سیالیو تنظیمونکي وایي د سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ملي او سیمه ییزو لوبو وده وه. دا د دې مهال خبرونه له ملتیا مو مننه. خو له تاسو غواړم چې د لا ډېرو تازه او کره خبرونو لپاره د آمو ټلویزیون ویبپاڼې amو.tv ته ورشئ. شپه مو بخیر.